أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله منتخب کړي. کتاب الله رجال الله، کتاب الله رجال الله. کتاب الله سبا سبق کې را روانه ده، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خو دوم دی رجال الله. کتاب الله بی رجال الله نه، رجال الله بی کتاب الله نه یو هم د چا د هدایت لپاره کفایت نشي کړی. غټ رجال الله اول په فهرست کې انبیا دي، 1,40,000 کم زیات انبیا خدای پاک را لېږلي. کتاب الله هر یو ته کتاب صحیفې قانونونه په لاس باندې ورکړي دي. اوس که صرف کتاب وای کفایت کړی، بیا انبیا ولې منتخب کول؟ که صرف انبیاو کفایت کړی دی هدایت لپاره، بیا کتاب ولې ورته نازلوه؟ نو معلومیږي چې د خلکو د رهنمایي، د خلکو د پویولو، د خلکو د هدایت لپاره دواړو شیانو ته ضرورت دی، چې یو کتاب الله بل رجال الله. لہذا که یو څوک دعوګیر دی که سړیتوب شي، خو چې په قرآن علم نه وي، په دین علم نه وي، په دین رفتار نه وي، دا ګمراهي ده. که په اواره آلو ځیم استدراج ده. دغته ولي او دغته اوس وخت کې خو نبیان هسې نشته چې مخکې وخت کې خوارق ښکاره کول د نبوت دعوې درلودې، حتی د نبي علیه السلام په وخت کې هم درلودې. هغه ته نبي ویل کېږي دجال ورته وایي، چې دعوه د نبوت وکړي هم دجال ده، ځکه کتاب الله نشته ورسره، په دروغه لګیا ده. دغسې کتابونه چې د قرآن او د سنتو د خلاف، د دین د کتابو خلاف، چې هر څومره ښه قوانین څوک وضع کړي، د انسان د هدایت لپاره هغه کفایت نشي کولی. د ګمراهي ذریعه دی. که زرشته که هر کتاب ده، خلک به تباه کوي. اوس دا چې موږ خدای پاک ته په هر رکعت کې، په هر لمانځه کې سوال کوو چې خدای پاک د نیکو خلکو په لار مې روان کړي، د بدو نه مې وساتې. نیک خلک څو دي؟ 4 ډلې دي: انبیا، دوم صدیقین، دریم شهدا، څلورم صالحین. اوس د دغو په لار باندې رفتار الله ته چې سوال کوو، د دغه نو څه معنا ده؟ د نبي په لار روانتوب وخت کې خو څه مشکل نشته، خو نبي خدای پاک را لېږلی دی د خلکو د هدایت لپاره. کتاب ورسره ده، معجزې ورسره موجودې دي. اطیعوا الله و اطیعوا رسول کې به راشي. د صدیقینو لار غواړو. صدیقین څوک دي چې لار یې غواړو؟ موږ صدیقین اولیاء کاملین، هغه څوک چې رښتونی وي په دعوه د اسلام کې، په دعوه د ایمان کې، عمل خاص او خاص د خدای د رضا دپاره وي. وای صادق هغه چاته ویل کېږي چې صادق په دعوی د احوالو کې. طالبي یو حال ده، مجاهدتوب یو حال ده، صوفیتوب یو حال ده، ملاتوب یو حال ده، پیری یو حال ده، چې دا خلک یې دعوې لري. اوس نو که یو سړی د کور نه ووت، په بستره یې اخیستې ده، کتاب ورسره ده، په مدرسه کې پروت ده، په ظاهر نوم د چا یادېږي؟ اوس نو دغه طالب که په دغه دعوه د طالبي کې رښتیا و، چې رښتیا په دغه نیت وتلی و چې د خدای پاک دین زده کم، د خدای پاک په دین عمل وکم، الله راضي کم، نو دا رښتونه ده په دغه دعوه کې. او که نه چې کور د کاروبار نه به خلاص یې، هلته به د خوراکو د چکاک بندوبست موجود دی، د کمرې د کرایه نه به موجود دی، نور به ګرځي په بازار کې چکرې به وایې. دا طالب نه ده، دا دروغجن ده په دغه دعوه د طالبي کې. راغلی یم ترجمې ته، مثلا لکه نن موږ طالبان یو د ترجمې، کور پرېښی، قریبان پرېښی، راغلو ترجمې ته چې د الله کلام زده کوو، د الله د رضا دپاره آداب مو دا 2 ورځې تاسې بیان کړي دي. اوس نو که موږ رښتونې یو په دغه دعوه کې، د قرآن عظیم شان هغه آدابو کې چې ما د ایمان او د محبت او د عمل او ټول خبرې شیان درته کړي، هغه به په ځان کې راولو که نه؟ او که نه راغلم ترجمې ته، ګرځم په بازار کې، شپه ورځ په مجلسو، عمل جامه نه ورغوندم چې زه په د قرآن باندې عمل وکړم. دا راختیا صدیق نه ده، دروغجن ده په دغه دعوه د طالبي کې.
چې مجاهد دعوه د جهاد لري صادق به هلته وي چې رښتیا من قاتل لتكون کلمة الله هي العلیا که ظاهر عنوان د مجاهد وي او عمل کې مفسد وي خدای نه خسته په نورو لاره رواني بیا مجاهد ورته ویل کېږي چې دعوه د پیري لري او د خلکو د جوب غل وي جامه ور واغونده د بزرګۍ په عنوان خلکو ته ځان ور معرفي کوه او خپله د خدای نه غافله په زړه کې د خدای ذکر د خدای عشق د خدای محبت نمونه نه وي دروغجن ده دا کاذب ده که په اوا الوجیم استدراج ده دا ولی د خدای نه ده نو صادقین وای اولیای کاملینو ته ویل کېږي چې په دعوه د ایمان کې صادق په ټولو فرموداتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې عمل کوي د زړه په اخلاص او په محبت کوي نو دوه مقام د انبیاو نه راوروسته دي دغه ده دریم د شهداو چې ځان د خدای پاک مال د خدای پاک د دین د حاکمیت لپاره مصرف کوي ځان او مال د خدای پاک د دین د حاکمیت په خاطر مصرف کوي تر دې پورې چې خپل ځانم قربان کړي او څلورم هغه صلحا چې هغو د خپل اصلاح پوره کوشش کړی وي خو مقام د ارشاد او د تکمیل ته نه رسیدلی خپل ځان په شریعت مستقیم کړی وي لکه اوس طالب د روان ده تر دورې پورې ورسیږي خو کله د ملایي خدای پاک نه پراولي په پوره دین د عمل کولو کوشش کوي خو هغه مقام د ولایت ته نه رسیدلی اوس موږ خدای پاک نه دغه څلور لارې چې غواړو تفسیر معارف لیکي تفسیر یعقوب چرخی لیکي تفسیر عزیزی لیکي تفسیر ابن کبیر لیکي دا ټول وایي د دغه ځای نه ثبوت د تصوف کېږي چې اوله نه خدای پاک ته موږ سوال کوو دستي وایي صراط الذین انعمت علیهم خدای دغه خلکو لار غواړو دغه خلکو لار نو څه معنا ده اطیعوا الله خو معلوم ده اطیعوا رسول خو معلوم ده د صدیق لار چې غواړي خو بیعت پکې چې غواړي نو چې شي پکې بیعت پکې دغه د ارشادات موافق چې د شریعت اصول کوم قوانین درته ذکر کړي دغه موافق په چلےږي وای دا اوله نه ثبوت بیعت په سورته فاتحه کې دغه آیت مبارکه نه ثابتېږي خدا چې سړی بیعت کوي په څه نیت به کوي او دغه بیعت بیا انسان ته څه وربخي بیعت تعهد ده هغه عالم زر کې چې موږ وعده کړې دی هغه د وعدې د یادولو دپاره خدای پاک انبیا رالیږلي دي نبی علیه السلام په آخر نبی دی دغه نه بعد بل نبی نه راځي زموږ عقیده ده دغه کار د ده څوک کوي چې دا عهد د خلکو نه اخلي چې زه به په شریعت باندې کوم دا به د ده وارث کامل اخلي اوس د دغه شیخ په لاس باندې موږ بیعت کوو توبه وباسو د ګناهو نه بیا هغه د موږ په اولو شرطو کې دا راته ذکر کوي چې څومره دی چې په وس پوره ځان به په شریعت برابروي موږ وعده ورسره وکړه اوس نو چې ځان برابرول په شریعت مطلب شو چې زه به ځان په شریعت برابروم نو اول به دا بیعت په اخلاص وي صرف تملق به نه وي داسې نه چې ځان په خلکو کې په دې ور معرفي کې چې زه هم د تصوف سره تعلق لرم د پیر سره تعلق لرم عقیده مې خرابه نه ده صرف په دغه نیت باندې به نه وي نه رښتونی چې د ځان د اصلاح نیت به وي چې خدای پاک د ما په اخلاقو کې اعمالو کې د تصوف په غرضو دا شیان به بیا وروسته ذکر کو چې هغه خدای پاک په ما کې راولي غرض مقصد د تصوف ډیر ذکر کیږي من جمله دغه یو ازاله د اخلاق رذیله او ځان متحلا کول په اخلاق حسنه و چې په ما کې تکبر ختم شي په ما کې ریا ختم شي په ما کې عجب ختم شي په ما کې محبت دنیا ختم شي په ما کې محبت قدرت ختم شي په ما کې هغه اوږدو امیدونه د عمر طول العمل دا ختم شي په ما کې د مسلمان سره حسد ختم شي د ما سره د دنیا محبت مې د زړه نه اوځي دا اخلاق رذیله لرې کول د دغه په ځای اخلاق حمیده په ځان کې راوستل چې په ما کې خدای پاک تواضع راولي الله صبر راولي قناعت راولي توکل راولي عفت راولي حلم راولي صبر راولي اوس نو چې دغه غرض وي بیعت په اخلاص بیا چې توبه یستی کیږي هغه توبه په اخلاص وي
اخلاص توبه دا ده چې په کومه ګناه لګیا وي چې په اخلاص توبه وایسته بیا به نو هغه نه کې. ځکه د اخلاص توبه 3 شرطه غواړي. په تیر عمل پښیمانتیا، د آینده دپاره عزم کول چې بیا خدای پاکه نه کم، او په خوله استغفار او توبه ایستل چې الله معاف مې کې. 3 سره چې موجود شو نو خو دغه غواړي چې د تیر عمر نه به پښیمانه یې، آینده به د عزم دا وي چې بیا یې نه کم، نو توبه به په اخلاص وي. بیا چې کوم ذکر درته وښي هغه ذکر به په اخلاص وي. حضور او غیبت کې به فرق نه وي. ذکر دې موږ په زړه کې ده، زړه مو د الله تعالی د نظر ځای ده، د الله تعالی نه خو پټېږي نه، پټ او ښکاره نه. په ټولو اوقاتو کې چې راته حکم دا ده چې بیا به په هر حال کې ذکر کوې، نو خو په ذکر کې چې مخلص وي په لارې ځم ذکر کوه. زموږ دا ضایع اوقات. زه ملګري ته ډېر دا وایم، ملا د عذر دا کوي چې زه کتابونه مې ډېر دي په مطالعو لګیا یم، په درس لګیا یم، وظیفو ته وخت نه لرم. طالب دغه عذر کوي. مجاهد وي چې زه په جهاد لګیا یم، دغه عذر کوي. په ذکر کې عذر قبول ده. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی عبادات 2 قسمه دي. بعضې هغه عبادات دي چې عذر کې قبول او حد هم لري، محدود دي، او یو داسې عبادت ته چې نه حد لري نه عذر کې قبول ده. لمونځ شواروز کې 5 وخته ده. تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. حد هم لري، اول آخر رکعتونه معلوم او وخت معلوم، هر څه معلوم دي. خو په سفر کې 2 در معاف دي. په مرض کې په ولاړې نشي درېدی، په ناستې کښېنه، په ناستې نشي، په پروت عذرونه هم کې قبلیږي. که د دغه نه م ووتې په اشاره یې وکړه، په اشارې نه م ووتې بیا مؤخر ده، که جوړ شو بېرته بیا راګرځې، که نه دغه در معاف ده. روزه په کال کې 1 واره ده، خو د عذرو په بنیاد خوړل روا دي، بېرته بیا قضایي راګرځې چې موقع بېرته د قضایي درته پیدا شي. زکات په کال کې 1 واره ده، حج په عمر کې 1 واره ده، خو عذر په قبول ده. نه په مسکین باندې زکات فرض ده، نه په مسکین باندې حج فرض ده. ارکان دي اسلام دي، خو عذر ده. سړی مسکین ده، نه حج په فرض ده، نه روژه په فرض، زکات په فرض ده. اما د ذکر په باب کې وایي نه حد معلوم ده چې څومره، نه عذر قبول ده. ولې ابن عباس رضی الله عنه کله خدای پاکې اذکر الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، په ولاړ هم ذکر کوي، په ناست هم ذکر کوي، په پروت هم ذکر کوي. د انسان عمومي احوال چی دي؟ خو دغه درې دي، یا ولاړ یا ناست یا پروت. او کله داسې وي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنینو الله ډېر یادوئ. ډېر څه معنی؟ په ولاړې، په ناستې، په پروتې، په سفر، په حضر، په صحت، په مرض، په مسکنات، په مړښت، په وچه، په دریاب، په شپه او په ورځ، په هر حال کې. داسې وخت شته چې الله غفلت ته موږ پرېږدي، اجازه وکړي چې غافله شه د الله نه. خو چې خوراک کویم الله په یادوه، بسم الله ورته وایه، په سنت طریقه باندې کوه، چکا کویم، رفتار کوي، پروتی کوي، هر حال خپل طریقې لري که نه لري. عذرونه مزرونه نه دي قبول. او ورسره به بیا صحبت د مشایخو وي، خو هغه صحبت به په ادب، په محبت، په اخلاص وي. ډېر خلک بیعت وکړي، په بیعت کې کلونه تیر کړي، لیکن اثر نه ورته پیدا کېږي. بیا کله شکایت وکړي موږ ته ملایان غټ دا وایي چې دومره کاله مې په تصوف کې وشو، خو ما هغه حسد نه ورکېږي. صریحي راته ویلي دي، په ما کې چې کوم طبیعتونه پخواني و هغه نه ورکېږي. اوس ما بیعت خو دې کړی، خو بیعت صحبت غواړي، صحبت ادب غواړي، محبت غواړي، هغه شته؟ د حضرت پیغمبر علیه السلام په صحبت کې منافقین ولې نه وسېده؟ د اولیاء سره ادب کې یو څه خبرې درته وکم، د ځان په لحاظ نه وایم، په عمومي، ځکه چې څوک به د چا مرید وي، څوک به د چا مرید وي، د چا به چاته اراده وي. آینده دپاره د اولیاء په باب کې د ادب ډېر سخت باریک الفاظ راځي. حتی حدیث مبارک راځي، اعرابي بیعت وکړو د پیغمبر علیه السلام سره، بیا یې تبې شوې. د مدینې منورې ابتدایي وخت کې هوا تبې ډېرې درلودې، او په اول وخت کې د اسلام د راوړلو د قبولي شرط دا و چې هجرت به هم کوي، راځي به مدینې منورې ته.
دغه کوچی چې ته به شوې راغی پیغمبر علیه السلام ته وی عقل دی بیعتي اما بیعت بیرته راپسخه که نبی علیه السلام څه نه ورته ویلې سبا بیا راغی پیغمبر علیه السلام څه نه ورته ویلې ولې اقاله روا وه خو اقاله خو عن الاسلام راځي چې سیده بیرته لاړ شه کافر شه بله ورځ هغه سړی لاړ ایمان یې پرېښی خدای مو دې وساتي کافر شو نبی علیه السلام ویلې مدینه منوره لکه د آهنګر د پخ نغری داسې ده د اوسپنې زنګ سوځي په مدینه منوره کې منافقینو دا نشي اوسېدی د ده حدیث مبارک په هغه کې محدثین کرام لیکي وایي د ده خیال دا و چې بیعت لکه د نبی علیه السلام په اختیار و دا اقاله به هم د ده په اختیار وي وایي نه تصوف وایي د دغه کې حدیث ناخلي بیعت په اختیار د پیر ده که چاته یې ورکوي که یې نه ورکوي څوک یې مجبوره کوی نه شي خو ساتنه او نه ساتنه دا به په اختیار د مرید کې ده که ده د شرایطو موافق زندگی کړه بیعت شته که نه بیعت ختم او بعضې محدثین د دغه حدیث په تشریح کې لیکي چې د ده حدیث ته معلومیږي که چا په خپل شیخ په زړه کې اعتراض وکړم بیعت مات ده په زړه کې اعتراض وکړم بیعت مات ګاډ به ورسره اوسېږي خو پیس بیا نه ورځي وایي توبه او تجدید به ضرور ده چې کوي به حضرت پیغمبر علیه السلام ته یو دعوګیر د اسلام یو یهودی په یو دعوه کې راغله حق په جانب د یهودي و اولا نم یهودي ورته ویل پیغمبر علیه السلام د تاسې په پیغمبر به فیصله وکړه دا منافق ورته ویل چې نه تاسې په مشر ځکه دغه خیال و چې زه خو یم په غلطه او رشوتونه به هلته تېر کړم پیغمبر علیه السلام فیصله وکړه حق د یهود په جانب شو چې باندې راووته دا دعوګیر د اسلام په دروغو دغه ورته ویل چې زه دا فیصله نه منم درځه ورشه حضرت عمر ته ځکه حضرت عمر رضی الله عنه خو د کفارو په مقابل کې ډېر سخت دریځه و د خیال دا و چې د سخت دریځي به نو دا معنی چې که حق که ناحق دي ما به ملګری کېږي د هغه خو دا معنا نه وه هلته چې ورغله حضرت عمر فاروق راوغوښت چې راغی یهودي ورته ویل د ما او د ده سره دعوه وه حضرت پیغمبر علیه السلام فیصله راوکړه دی وی چې زه دا نه منم حضرت عمر ته ورځو حضرت عمر رضی الله عنه د دعوګیر د اسلام نه پوښتنه وکړه رښتیا وی وایي او وایي ته ودرېږه زه به فیصله در وکړم نه و توره یې راواخیسته نه وایي د هره ورځ به نه وایي نو وایي دا به ډېر سر نه را روانې دی ټولو په ولې باندې په دا تکلیف د قرآن شریف بیادبي چې اخر کې راځي اخر کې به کښېني مخته طرف ته هغه سړک کوشش مه کوي نو حضرت عمر صاحب ووایه دا منافق مردار یې کړو خلکو چرچه ګډه کړه چې مسلمان یې مړ کړو خدای پاک آیتونه نازل کړه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم بیا ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما په ظاهره خو تسلیم د نبی علیه السلام سره وشو انکار چیرې و په زړه کې خدای پکې نفي د ایمان وکړه که نه وکړه دا نه د مؤمن چې په زړه کې اعتراض د تا په فیصله باندې وکړي تسلیم نشي دا نه د مؤمن اوس نو دا چې وایي په خپل شیخ اعتراض راغی چې په زړه کې اعتراض راغی یو ګورې شک لرې کول دی یو اعتراض د دغه کې فرق ده انسان د کله به یو پیر داسې عمل کوي چې د تا په خیال به د شریعت خلاف درځي شک درته پیدا شو د هغه طریقه بیا دا کولی ده چې ازاله د شک وکړه اول که خپله ملایې کتاب وګوره د دغې مسلې د جواز و نه جواز دلایل ځان ته معلوم که که نه بل عالم ته ورشه د هغه نه پوښتنه وکړه چې دا مسله څنګه ده که بل عالم جواب نه که درکو بیا د پیر ته پوښتنه وکړه داسې مه چې ته داسې ولې کوې د یو مسلې په شکل پوښتنه وکړه هغه که شرعي دلیل ورته معلوم و د هغې مسلې جواب درکړي تا ته به قناعت حاصل شي چې دا خو ما خیال دا و چې ناروا ده خو دا خو روا ده او که نه یې ده ته به تنبیه شي دی به ځان ته پام شي چې په دغه عمل خو زه لګیا یم دا خو هغه د شریعت کې جواز نه لري دا خو خیرخواهي ده داسې نه چې مقلد محض چې دی څه کوي ته به یې منې خو دا معنی چې بې د دې نه چې د تا دپاره حجت شرعي نشته تعجیل کوي په اعتراض کې حضرت خضر علیه نبینا علیه السلام حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام واقعات چې تفصیلي وګورو د تقصیر زاید صرف دغه و چې حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام تلوار په پوښتنه کې وکړه که نه یې ده ته خو شرعي دلایل موجود و
خو ده باید پوښتنه کړې وای چې هغه دلایل ورته ویل بیا تسلیم شو کنه قناعت یې وکړو که نه وکړو نو وای دا چې بیعت په اخلاص وي توبه په اخلاص وي ذکر په اخلاص وي بیا صحبت شیخ سره په ادب وي نو بیا هغه غرض چې د تصوف د خدای پاک ورته پیدا کوي ځکه په صحبت کې اثر ده موږ ته حدیثو کې راځي حضرت پیغمبر علیه السلام یې څوک چې د اوښانو سره اوسیږي دغه انسان کې تکبر راځي څوک چې د میږو سره اوسیږي په هغه انسان کې عاجزي راځي د یوې ورځې په شپني نه ګرځېده زه دا ملګري ته وایم چې په هغه وخت کې خو د غټ موټران نه وه چې په اوښ کې تکبر ده د غټو بسو والا د کنکیو په موټرو یې دغسې ورخیجي تاسې فکر کړی که په ټانک کې سپور شي هغه خو نو بیا بیخي دنیا نه ویني چې څومره شی لوی وي په سړي کې لویي راولي د لویانو دا چې څومره د چا دنیا ډېره شي په هغه انسان کې تکبر پیدا شي هر شی چې لویي او ډېروالی پکې راغی تکبر پیدا کوي په انسان کې شپږ منشي دي هغه ذکر کوم کیسه اوږدېږي رانه اوس د اوښ په صحبت کې په انسان کې تکبر راځي د میږې په صحبت کې په انسان کې عاجزي راځي صحبت دائمدار و انسان چې د خپل جنس ته چې د نیکو خلکو سره اوسیږي چې یو څو شپې په اخلاص او په ادب اوسیږي دستي به هغه صفت پتا کې پیدا کیږي موږ طالبي زندگی کې خپل مرګري کې لیدلي دي چې سړی د داسې طالبانو سره په کمره کې واړي چې هغه طالبان محنتي وي مطالعه ښه کوي دا لټ طالب هم ورسره محنتي شي خو که یو ښه قابل محنتي طالب د لټانو سره واړي یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې او پنځه ورځې به هغه خپل عادت موافق مطالعه وکړي خو وروسته د دوی د غږېدا نه دی متاثره کېږي هغه هر ساعت چای پخوه هر ساعت مجلس کوه هر څه درځي د باندې چکر ووایي دا روغ طالب هم لاړ چې ورسره ختم شي چې درې ورځې چرسیانو سره کښېنې اتاب هم د چرسو شوق پیدا شي دا پوډریان ما بله ورځ هم ولید دا بازار ته ډک ده پخوا و خو یو ځای کې دوه پیدا شي درې ملګری بله ورځ بیا ورسره زیږولی بیا څلورم زیږولی بیا پنځم زیږولی په هر صحبت کې اثر ده اوس نو چې د نیکو صدیقینو لیار غواړې چې د هغه په طبیعت کې تواضع ده ته چې په محبت په ادب د ده سره اوسېږي تا په طبیعت کې به تواضع راځي چې په هغه کې اخلاص ته په تا کې به اخلاص راځي چې په هغه کې د دنیا سره د دیندارو خلکو سره محبت ته د تا به د دیندارو خلکو سره محبت راځي چې د هغه د دنیا سره د زړه تعلق نشته بې رغبتي ده د تا به په دنیا د زړه راقطع کېږي بې رغبتي به راځي موږ روزانه په هر رکعت کې خدای پاک ته سوال کوو چې الله ته د هغو خلکو لیار راوښیې چې تا ته به رسوي خو ورسره به پرهیز هم کوې بیعت وکړو بیا په ختم کې یا د نیکو خلکو په مجلس کې ټول مجموعه په شواروز کې یوه ګنټه تېره کړو مثلا هر وخت خو ویم نه خو چې ویم یوه ګنټه یي دا نور عام مجلسونه عام صحبتونه د موږ د چا سره یي داسې کیدی شي چې یوه ګنټه په اتو ګنټو غالبه شي مثلا دغه شی ډېر مؤثر ده دلته وګټي څه شی پیدا کړي څه باطن کې څه نور پیدا شي خو هلته بیرته د داسې خلکو سره کینی چې د هغو باطن ټول د قدراتو نه ډک ده خو د هغو سره محبت د هغو سره ملګرتیا بیرته د هغه صفت تا ته رانقل کوي نو په تا کې به څنګه اثر راشي د نیکو خلکو سره په میاشت کې یو وارې ملاقات ته یا په کال کې یو وارې ملاقات ته یو وارې پیریو مریدین نن سبا په داسې عنوان ده مخکې خو به لکه مدرسو اړول به یې په خانقاوو کې اوس په کال کې یو وارې ورځې بیا وایي چې ما لس کاله په تصوفو کې وته په ما کې ترقي نه راځي خو لس کاله کې په کال کې یو وارې ورغلی دا نور وخت ټول د داسې خلکو سره تیر ده چې د هغو زړونه د چا سره اشنا دي نو سورت فاتحه مبارکه کې دا وایي په خپله دا تفاسیر لیکي چې تعلیم د تصوف ته بیعت ته نور خو د بیعت ثبوت قرآن او په حدیث کې ثابت ده قرآن کې هم ذکر د بیعتو راځي په احادیثو کې هم راځي اوږد حدیث د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه ده صحابه مبارکان ناست دي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي تاسو د ما سره بیعت وکړئ په دغو شرطو باندې بیا که چا په دغو شرطو وفا وکړه اجر یې په الله ده چې الله به جنت ورکوي خو که چا وفا ونه کړه که خدای پاک په دنیا کې عذاب ورکو امید ده چې په آخرت کې به عذاب نه کوي خو که په دنیا کې عذاب ورنکو نو ذاتي حال متردد ده چې که خدای پاک خوښه و د عذاب به ورکوي که نه یې معافي کړي
قرآن او حدیث دواړه په دغه باندې ناطق، بیا به د هغو مجلسونه ځای په ځای باندې نور هم کوو. اهدنا الصراط المستقیم، خدای پاک موږ ته وښیل یاره برابره صراط الذین انعمت علیهم، لیار دی هغه کسانو چې تا نعمتونه کړي دي په دې باندې. چا څلور ډلې دي: انبیا، صدیقین، شهدا، اولیاء، صلحا. کوم نعمتونه یې پیغو کړي؟ نعمتونه دوه قسمه دي، یو نعم عامه، یو خاصه. کافرم الله پیدا ده، مسلمانم الله پیدا ده. کافر تم روزي الله ورکي، مسلمان ته ورکي. کافر تم اولاد الله ورکي، مسلمان ته ورکي. کافر تم قدرت الله ورکي، مسلمان ته ورکي. دا نعمتونه خو عام دي. انس او جن خو څه کوي؟ حیوانات ته ورکي. دا نعم عامه نه دي مراد، دا خو په ټوله دنیا دي. معلومیږي یو خاص نعمتونه دي په دغو ټولو ډلو. نو دیغو خلکو خدای پاک زلیار غواړم چې ایتا خصوصي نعمتونه دي. په او خصوصي نعمتونه چی دي؟ انبیاء ته خدای پاک تجلیات ذاتیه دائمه بلا واسطه نصیب کوي. د خپل ذات انوارات او تجلیات په دې باندې دائمي وي او په منځ کې واسطه بل انسان نشته. اول فیض دی ته وي، بل پورته دیغه نه بل څوک نشته. دائمي وي او بلا واسطه وي. صدیقین هغه دي چې یغو ته تجلیات ذاتیه دائمه خو په واسطه د پیغمبر علیه السلام. شهدا چې دي یغو ته تجلیات آنیه دائمي نه. د شهادت په وخت کې کومه هغه حدیث ته وګورو چې دا دی بار بار تمنا کوي چې خدای بیا مې شهید کې، بیا مې شهید کې، چې جنت هم لاړ چې بیا وي چې بیا مې ژوندی کې، بیا مې شهید کې. وایي دا د شهادت په وخت کې یو خاص تجلیات دته پیدا شي چې هغه په هیڅ وخت کې ده نه ولیدلې. خدای یو خاص عام ده، دائمي نه دي. او صلحاو ته تجلیات فعلیه اول شروع کیږي، ذاتیه نه، د صفات فعلیه او تجلیات شروع کیږي. هغه بیا کله د برق خاطب په شکل وي، لکه یو پړک چې شي، بیا استعدادو کې فرق وي، چاته دائمي وي. بیا خو وروسته عروج کیږي د تزویل د صفاتو نه صفاتو ته، بیا د صفات ذاتیه او د خدای پاک لکه صفات فعلیه او انوارات شروع وي، بیا د صفات ذاتیه او شروع کیږي، بیا د شویناتو، بیا د اعتباراتو، بیا یغو تم اخر خدای پاک مقام دی تجلیات ذاتیه او نصیب کوي. اوس نو د دغه خلکو لیار غواړو چې خدای پاک د تا خصوصي انوارات او تجلیات په دی باندې چې هغه دغه څلور ډلې دي. خو د دغه مانع کفر ده، گمراهی ده. نو دستی سوال که چې خدای پاک دیغه خلکو لیار نه غواړو چې تا غضب پیغو شوی ده چې یهودي یا گمراهان دي چې هغه نصارا دي. او ادب دا ده په عام المنظور کې چې موږ تاسو ویو سورته فاتحه مبارکه چې خلاص شي اخر کې به امین ویي. دا امین د دعا مهر ده. دا په عام دعاو کې په کار ده چې په اخر کې امین ویي. عام دعا چې قبليږي یو لس دولس شرایط ذکر کیږي، په یغو کې یو شرط ده چې په اخر کې امین ویل شي. اول اخر درود شریف وي او بیا امین ویل شي. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې امام چې ولضالین وی تاسو امین بیا ویایه د چا امین چې د امین د ملائکه سره موافق شو الله مخکې ګناهونه معاف کی، ارڅ دعا قبول کی. مخکې دعا د اهدنا الصراط المستقیم. امام دعا وکړه موږ امین پویایو. امام دعا دایم امین وی موږ امین پویایو. دا هم د آداب د سورته فاتحه مبارکه چې سورته فاتحه مبارکه خلاص شي په اخر کې امین ویل شي. نور خو تفاسیر ما درته ویلې چې تر څه پورې ماته یو شی هم نه دی راوړی. دغسې په پردیو کیسو کې غږېږو. پرون مې مالته مولوي صاحب دغه ویل، نن خو انشاءالله الحمدلله خلیفه صاحب سلاړ نن به شی راوړي، خو تر اوسه پورې نه و. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب کریم موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي، آینده ژوندم خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي، تیر ټول کړه ګناونه مو مغفرت نصیب وګرځي. الله توفیق د طاعت او د عبادت او بندګی را نصیب کړي، د قرآن عظیم شان په فرمودات باندې موږ ته د عمل کولو توفیق نصیب وګرځي. خدای پاک طرفه العین او عقل خپل نفسو ته مسپاري. څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوي کوي، د موږ نه دعا غواړي، اخلاص کی، محبت کی، خدمت کی، معاونت کی، الله تعالی د ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي، د آفات او بلیات او مشکلاتو نه حفاظت نصیب وګرځي. خدای پاک د قرآن عظیم شان د ترجمې توفیق تر ته نصیب وګرځي، په خیر او په عافیت اختتام ته ورسه، ټول مرګري مشکلات حل وګرځي، موانع ختم وګرځي. خدای پاک ټول حافظي مضبوطی کې مطالعه جاری کې، شرح صدر د ټولو نصیب وګرځي. موږ د پاره خدای پاک ذریعہ د خپل قرب او د خپل دوستۍ وګرځي. الله دغه صراط مستقیم باندې موږ روان کې، الله تعالی ته موصل کې، د تا د جنت لایق مو وګرځي. طرفه العین او عقل خپل نفسو ته مسپاري، په هر عمل کې خدای پاک اخلاص او د تا رضا نصیب کې. الله تعالی د اسلامي حکومت په اسلامي چوکاټ کې دائم او ثابت وګرځي. موږ د مشرانو نیتونه صفا کې، خدای پاک غیبی نصرتونه وکي، حفاظت وکي. کشرانو مشرانو ته توفیق د نعمت عظما چې د اسلامي نظام د دغه د شکرانه توفیق خدای پاک نصیب وګرځي. الله طرفه العین او عقل خپل نفسو ته مسپاري. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأصهارنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.